د اوس ځواک کارول. لیکوال اکهارت توله، ژباړه کریم حیدري. د دې کتاب نوم په انګریزي ژبه Practicing the Power of Now دی، چې په پښتو کې ښایي د اوس پیاوړتیا تمرینول یې سمه ژباړوي، خو ما د اوس ځواک کارول وژباړه. له لوستو وروسته مې وانګېرل چې اوس پیاوړتیا نه بلکې ځواک دی، داسې ځواک چې تیر یوازې د ماخذ په توګه او راتلونکی د نیت لپاره باید وکارول شي. همدا اوس شیبه هر څه دی. د دې کتاب له لوستو وروسته پوه شوم چې د اسلام مبین دین ولې نفس او غیبت ناوړه، قناعت او شکر غوره بللی. دې کتاب دومره اغیز را باندې وکړ چې وار له واره مې د ژباړې تکل وکړ. هغه رواني ستونزې چې زموږ هیوادوالې لري، د اندېښنو پیټی چې ټول عمر یې نارینه او ښځې په اوږو وړي، باید له منځه ولاړ شي. نو لوستو هیوادوالو ته یې د لوستو سپارښتنه کوم، په دې هیله چې اندېښنه، ځور، کورنۍ ستونزې او ټولنیزې ناخوالې حل شي. دې کتاب زما د ژوند لیدلوری بدل کړ. ویره او اندېښنه یې له منځه یوړل. له پخوانیو کړاوونو ځورېدنه یې ختمه کړه. د لوستونکي په حیث تاسې ته زما سپارښتنه ده چې د دې کوچني خو اړین کتاب یوازې په لوستلو بسنه مه کوئ. فکر پرې وکړئ او بیا عمل پرې وکړئ، په دې هیله چې ستاسې په ژوند کې هم لوی مثبت بدلون راولي. له سید عبدالله نظامي، اولیا اطرافي، غزانور، هدایت الله حمیم، اسمت بهیر او سروش کتاب پلورنځي نړۍ مننه چې د کتاب په سپارښتنه، ژباړه، بیاکتنه، ډیزاین او خپرېدو کې مرسته کړې.